دویمه مسله صحابه کرام څومره وو په اختلافي مسله د غازي فایدې دپاره به ذکر کړو عدد د صحابه کرامو څومره وو په دې کې د علماو اختلاف دی وجه د اختلاف معروفه ده چې صحابه کرام څه په یو ځای کې خو ټول نه وو راجمع شوي ځکه چې او خواره شوي او خواره وو په ښارونو کې په ملکونو کې په علاقو کې دویمه ده چې د هر عالم خپله طریقه ده د صحابه کرامو د نوم د استنباط د کوم ځای نه صحابه کرامو نومونه معلوم کړي دی بل عالم د بل طریقه باندې بل ځای نه معلوم کړي لکه اوس امام شافعي رحمه الله وایي هغه صحابه کرام چې پیغمبر سره یې ملګرتیا کړې ده او لیدلی دی نو د 18000 صحابیان دي د امام شافعي دا قول دی صحابه کرام څو دي 18000 ها ابو زرعه الرازي رحمه الله مشهور قول دا دی چې دا په مقدمه د ابن الصلاح رحمه الله کې دا شتي وی قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او شاتتی یو لاک سوار لزر صحابه کرام پاتې شوي دي څو یو لاک سوار لزره اکثر علماء دې قول له ترجیح ورکړې ده لکه امام سفاریني ذکر کړی دا قول وایي د صحابه کرامو عدد چې دی 1,40,000 دي چې دوی وایي د پیغمبر نه روایتونه هم نقل کړي دي پیغمبر نه اورېدلي هم دي لکه امام جلال الدین سیوطي رحمه الله او نور علماو دې قول له ترجیح ورکړې ده لکه بعض علماو داسې ویلي دي یو شعر کې والفضل فيما بينهم مراتب وعدهم للأنبياء يقارب وی د صحابه کرامو عدد پیغمبرانو ته نږدې دی پیغمبرانو باره کې مشهوره څه ده 1,40,000 دي نو ځکه امام سیوطي په دې باندې جزم کړی او جزم پې نشو کولی ځکه جزم دلیل غواړي یقیني خبره کول چې صحابه کرام 1,40,000 دي د دلیل غواړي 1,40,000 دي د دلیل غواړي واضح ده ده والعلم عند الله ښکاري داسې چې انسان مطالعه وکړي او سوچ وکړي چې صحابه دا قول به نږدې انشاءالله چې 1,40,000